ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د ډیسکوري چینل قدرمنو لیدونکو زه یم سمیع الله ابرار او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. ګرانو لیدونکو، خواهش، ارمان، هیله، تمنا او طلب دا هغه څو الفاظ دي له کومو څخه چې زموږ ژوند هیڅکله خالي نه وي. کله کله بیا ځینې ارمانونه د یو داسې دریاب په رقم وګرځي چې هغه څومره اوبه ځان ته جذب کړي او هغه کنګل شي او د یو ضرورت په وخت کې د په کار کېدو او ګټې اخیستو لپاره هغه پوهه کنګل شوې وي. خو کله کله دا بیا د یو کمبخت سمندر په رقم په جنون او لیونتوب باندې بدل شي. د خواهش ابتدا څه ده او انتها څه ده؟ نو د دې حدود کیدای شي د هر انسان لپاره مختلف وي. نو د دې لپاره هر څوک دا په خپل انداز سره بیانوي او د باوري سرچینو په اساس په زرهاو داسې خواهشات دي چې په هر خواهش باندې د سر وینه پښو ته لاړه شي او د پښو وینه یې سر ته لاړه شي او ساه ورکړي. نو حقیقت داسې دی چې انسان له هغه وخته د خواهش یا ارمان سره اړیکه لري کله چې انسان په دې نړۍ کې قدم کېښوده او دا سلسله به د دې نړۍ نه په کوچ کولو سره پای ته رسیږي او انسان له دې فاني نړۍ څخه په تلو تلو کې خپل اخیري خواهش خپلې کورنۍ یا ملګرو ته په میراث پرېږدي. په هر صورت نن موږ د یو څو په زړه پورې اخیري خواهشاتو په باره کې خبرې کوو. خو له تفصیل څخه مخکې مو له نویو لیدونکو څخه هیله دا ده چې که چیرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. نو د دې په سبسکرایب کولو سره په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ چې ترڅو زموږ د هر یوې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته مخکې له مخکې در ورسیږي. نو راځئ چې موضوع پیل کړو. نو دلته په لومړۍ شماره کې نیپولین بوناپارټ راځي. د نیپولین په باره کې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې هغه د فرانس بادشاه او عسکري لیډر و. د هغه مرګ په 1821 کال د می میاشتې په 5 تاریخ ومړ چې 91 کاله عمر یې درلوده. او ولې مړ شو په دې هیڅوک نه پوهیږي چې د ځینو خلکو دا فکر دی چې د هغه د مرګ لامل زهر و، خو ډیر خلک په دې باور لري چې د نیپولین د معدې سرطان و. خو په هر حال د هغه اخیري خواهش ډیر عجیبه و. که څه هم هغه ډیر اوږد او لنډ وصیت لیکلی و، خو د هغه له اخیري خواهشاتو څخه یو خواهش دا هم و چې له مړ کېدو څخه وروسته د هغه سر په مکمل ډول ګنجای کړي او ویښتان یې په ملګرو وویشي. نو ده اوس داسې ولې ویلي و؟ په دې باندې هیڅوک نه پوهیږي. خو وروسته د همدغو ویښتانو څخه د ده ملګرو د زهرو ذرې پیدا کړې او همالته وویل شول چې د نیپولین مرګ د زهرو له امله و. لیونا هیلمسلي، ګرانو لیدونکو، دا یوه ډیره مشهوره او مالداره امریکایي میرمن وه. د هغې مرګ په 2000 کال د اګست د میاشتې په 8 تاریخ پېښ شوی و. لیونا له خپل سپي سره ډیره زیاته مینه درلوده، خو په هر صورت هغې له مرګ څخه مخکې یو وصیت وکړو او په هغه وصیت کې هغې د خپل سپي په نوم 21 میلیونه ډالر پرېښودل. د لیونا د سپي نوم فروګن و او په همداسې ډول هغه د نړۍ پیسه‌داره سپی وپېژندل شو. د لیونا د مرګ وروسته هر کال د دې سپي په ساتلو 8000 ډالر مصرف کېدل. د دې سپي لپاره یو ساتونکی هم ګمارلی و، خو ملګرو دې سپي تر ډیره وخته مزې ونه کړې بلکې په 2014 کال کې مړ شو. نو دا ټولې پیسې د سپیو ساتونکیو کمپنیو ته ورکړل شوې. بومیان جون پی، لیدونکو، دا یو مشهور امریکایي تجار او سیاستوال و. د هغه په ژوندانه د هغه میرمن او د هغه دواړه لورګانې مړې شوې او جون بیخي یوازې پاتې شو. خو په هر حال هغه یو ډیر حیرانونکی کار وکړو چې 50,000 ډالر یې جمع کړل چې هغه په هغه وخت کې ډیرې زیاتې پیسې کېدې چې د ده له مرګ څخه وروسته له 21 کوټو څخه جوړ شوی کور بند پاتې نشي، ځکه چې دا فکر کوو چې زما له مرګ څخه وروسته به زما میرمن او لورګانې یو ځل بیا سره یو ځای کیږي.
د دې کار لپاره یو څو خدمتګار هم ګمارلی وو او دوی ته یې امر یعنی حکم کړی وو چې زما له مرګ وروسته هره شپه ډوډۍ پخوئ او په میز باندې د پاسه یږدئ، ځکه د ده او د هغه مړه شوي کورنۍ په شپه کې چیرته وږي نشي یا یې د خوراک لپاره ضرورت پیدا نشي. او همداسې وشول. په 1891 کې د نوموړي مرګ واقع شو. د ده لپاره او د نوموړي د کورنۍ لپاره هره شپه ډوډۍ کېښودل کېده تر هغې پورې تر څو پورې چې هغه $50,000 ختم شوي نه وي. الیزابت ټیلر لیدونکو دا میرمن یوه ډیره مشهوره بریتانوۍ اکټره وه کومې چې پارټۍ وغیره ته د تلو ډیره لیواله وه، خو په هر صورت هغه به پارټۍ ته هر وخت ناوخته رسېده تر هغې پورې چې هغه د ناوخته راتلو په اساس ډیره مشهوره شوه. د خپل مرګ څخه د مخه یې یو ډیر عجیب و غریب خواهش کړی و. د هغې وصیت دا و چې د هغې په آخري رسوماتو کې یعنی د هغې د جنازې په تابوت باندې د هغې مړی ناوخته راوړئ. یعنی هغې د مرګ څخه وروسته غوښتل چې خپلې جنازې ته ناوخته راورسیږي او بیا هم داسې وشول. په 2011 میلادي کال کې د مارچ میاشتې په 23مه ورځ هغه مړه شوه او د هغې د جنازې رسومات د امریکا هیواد په کالیفورنیا ایالت کې ادا شول. خو د هغې د خواهش په مطابق د هغې مړی هدیرې ته 15 دقیقې ناوخته راوړل شوه. مایکل جیکسن ګرانو لیدونکو د مایکل جیکسن په باره کې به تاسو ټول معلومات لرئ، که څه هم هغه د مرګ څخه مخکې یو بشپړ وصیت پرې ایښی او تللی دی، خو د هغه اخري خواهش د هغه اخري الفاظ هم وو. دا الفاظ مور میلک. ګرانو لیدونکو دلته د میلک څخه مطلب شیدې نه وې بلکې د پروپوفول نامي هغه زهر وو د کومو له امله چې مایکل جیکسن ومړ. د مړ کېدو څخه مخکې مایکل جیکسن د خپل ډاکټر څخه د پروپوفول نامي انجکشن غوښته. هغه وخت د مایکل جیکسن سره د هغه د ډاکټر څخه علاوه بل هیڅوک موجود نه وو. د مایکل جیکسن د دې مخدره موادو عمل د ده له ډاکټر څخه پرې عملي شوی وو او وروسته هغه ډاکټر بندي خانې ته یوړل شو. هیری هوډني خوږو لیدونکو که چیرته دته د تاریخ تر ټولو لوی جادوګر ووایو نو دا به غلطه نه وي. دا د میجک یعنی جادو په نړۍ کې تر ټولو لوی نوم لري. ده به کله ځان ته زولنې واچولې او د کور دننه څخه د راوتلو کوششونه یې کول او کله به یې هڅه کوله چې له اوبو څخه په ډک کانټینر کې د څاڅکو په ذریعه د راوتلو کوششونه یې کول. د هیری اخري خواهش ډیر د حیرانتیا وړ و. د هغه مرګ په 1926 میلادي کال کې واقع شوی و او د هغه اخري خواهش دا و چې د هغه میرمن چې نوم یې بیست و هر کال د ده لحد ته راشي او یو ریچول فارم وکړي کوم ته چې ساینس وایي. د هغه عقیده دا وه چې د دې په واسطه د مړ شوي شخص سره رابطه کېدلی شي. په حقیقت کې هیری د مور د مړینې او له دې نړۍ څخه په تلو کې له هغې سره د اړیکې نیولو په لټه کې و او کوشش یې کوو خو نوموړي ته هیڅ ډول کامیابي په لاس ورنه راغله. جیک بینی یو امریکایي کمیډین و. هغه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مینه درلوده نو هغه په 1930 کې ومړ او له مرګ څخه مخکې هغه ډېر یو حیرت انګیز او کوچنی وصیت مطرح کړی و. د هغه د مړ کېدو څخه د مخه یو څه پیسې جدا کړي او ایښي وې او خواهش یې درج کړی و چې زما له مرګ وروسته زما میرمنې ته باید هره ورځ د ګلاب یو ګل ډالۍ شي او همداسې وشول. د هغه د مرګ څخه نیولې تر 9 کلونو پورې د هغې میرمنې ته هره ورځ یو ګل ډالۍ کېده او 9 کاله وروسته د هغه میرمن هم مړه شوه. هیت لیجر ملګرو د بیټمین مشهور اکټر د ډارک نایټ جوکر کله هم نشي هېرېدلی چې د کوم کړه وړه یا کردار هیت لیجر سر ته رسولی دی او د خوب د زیاتو درملو او د ډیر خوب د کولو والا د نشهیي درملو د استعمال له امله د مړ کېدو په وخت کې د خپلې خور سره په خبرو کولو کې خپلې خور ته داسې ویلي وو کیټي ګوره هر څه سم دي ته پوهیږي چې ماته د یو څه خوب ضرورت دی. نو ګرانو ملګرو زموږ د هر وخت لپاره امید دا وي چې د نن ویډیو مو خوښه شوې وي. که چیرته رښتیا همداسې وي نو ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. زر تر زره به حاضریږم له یوې نوې معلوماتي ویډیو سره.
تر هغې مو د ځان سره پوره خیال وساتئ. الله مو مل شه.